بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وبأسانيدنا إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب الاستقامة باب بيان الاستقامة استقامت معنا مضبوطی دل چې ته د الله په دین باندې مضبوط ودرېږي او اخوا دې خوا وانه وړې. دیو جن علما فرمای الاستقامت خیر من الف کرامه، استقامت د زرو کرامتونو نه غوره ده. استقامت الله عزوجل قرآن کریم کې دی باندې حکم کړی دی فاستقم کما امرت ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. استقامت به علماء مختلف تعبیرات کړي دي. چا دا ویل استقامت دی ته ویل کېږي چې ته د حیوان او د ګیدړ غونته کې خوا دې خوا د دین نه وانه وړې، د الله په دین باندې کلک ولاړې. بعض انسانانو کې استقامت نه، بس لږ وخت به یو ښه عمل وکړي به استپرېږدي، وایي داسې کار به نه کوي، ځان کې به استقامت پیدا کړي او خپله هغه همت به نه خرابې، د الله په دین مضبوط ودرېدل. شیخ الاسلام رحمه الله فرمای بالصبر والیقین تنال الامامة فی الدین. په صبر یقین، یقین یعنی استقامت باندې الله انسان ته په دین کې مشري ورکوي. قال الله تعالی، الله تبارک و تعالی فرمای فاستقم کما امرت، مضبوط شه لکه څنګه چې تا ته حکم شوی. سورۃ هود یو سورۃ 12 نمبر آیات. وقال تعالی، الله تبارک و تعالی فرمای ان الذين قالوا ربنا الله، یقینا کسان چې وایي زمونږ رب الله دې، ثم استقاموا بیا په دې خبره مضبوط ولاړی. تتنزل عليهم الملائکه، را نازلیږي په دې باندې ملائکه او دا ورته الله تخافوا مېریږي ولا تحزنوا مغمجن کېږي وابشروا بالجنه التي، او تاسو خوشاله شئ په هغه جنت باندې کنتم توعدون چې تاسو سره وعده کېدل شي. نحن اولیاؤکم، من ستاسو دوستانی فی الحیات الدنیا، په ژوند د دنیا کې، او فی الاخرت، او په آخرت کې، ولکم ستاسو د پاره فیا په دې آخرت کې ما تشتهی انفسکم، هغه څه چې خوښوي ستاسو نفسونه، ولکم ستاسو د پاره فیا په دې کې ما تدعون، هغه څه چې تاسو غواړئ. نزلا من غفور الرحیم، میلمستیا د هغه ذات د طرفه چې بخونکی او مهربانه ذات دی. سورۃ فصلت آیات نمبر 22 نواله تر 22. وقال تعالی، الله تبارک و تعالی فرمای ان الذين قالوا ربنا الله، یقینا کسان چې وای زمنګ رب الله دې، ثم استقاموا بیا په دې خبره مضبوط ولاړی. ولا خوف علیهم، نبیر پاغي باندې، ولا هم يحزنون، باغي غمجنی. اولئک اصحاب الجنه، الله فرمای دا خاوندان د جنت دی، خالدین فی، همیشه به په دې جنت کې جزاء بما كانوا یعملون، بدله په سبب دا عملونه باندې چې هغه وکړي. سورۃ احقاف آیات نمبر 14 نه 14 پورې. وعن ابي عمرو، وقيل چا داسې ویل چې ابي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه روایت دی، قال فرمایدا قلت مولى يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا، ما ته په اسلام کې داسې خبره راوخایه لا اسال عنه احدا غیرک، چې زه دا تاسو د بل چانه بیان کوم. قال نبی رسول الله بالقول و امنت بالله، ما په الله ایمان راوړ، ثم مستقیم به په دې خبره باندې مضبوط شه. رواه مسلم، دا روایت امام مسلم راوړی دی او روایت سندن صحیح دی. شیخ ابن عثیمین رحم الله فرمای آمنت بالله، و دا مشتمل د ایمان په وجود د الله، په ربوبیت د الله، په اسماء او صفات او په احکام او په اخبارو د الله، په دې ټولو باندې بستا ایمانی په دې باندې مضبوط ودرېدل، داغه نه بخی طرف او چپ طرف ته اوړې راوړې نه. وعن ابي هريره رضی الله عنه روایت ده، قال فرمایدا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل قاربوا، یو بل ته نږدې شئ، وسددوا، مضبوط شئ. وعلموا پوښی انه یقینا لا ينجو احد منکم بعمله، نشي خلاص دی او کس تاسو نه په عمل. قالوا غویل ولا انت یا رسول الله، الله پیغمبر تم نشي. و قال غویل ولا انا، زم نشم الا يتغمدني الله، مگر دا چپټ کې الله مال رب رحمت منو، پر رحمت خپل او فضل په مهربانه. رواه مسلم. والمقاربه، مقاربه ته القصد الذي، اغه میان روي ته لا غلو فی، چې پای کې غلو نه، زیادت نه ولا تقصیر، کمبوتم نه. والسداد چاته وي الاستقامت والاصابه، د مضبوطواله او حق ته رسیدل. ويتغمدني معنا یلبسنی ويسترنی، چې ما باندې کپڑا راواچي، پټ مې کی. قال العلماء و ایمان الاستقامه، معنی د استقامت لزوم طاعت الله،
لازمېدل د طاعت د الله سره. قالو غیر وهي من جوامع الکلم وهي نظام الامور او دا نظام د ټول امور دی. په دې باندې بستار سره برابري. وبالله التوفیق.